بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د پکتیکا ولایت د پلټوني بند د پرمختګ په موخه د اوبو انرژي وزیر سفر. د ننګرهار ولسوالۍ په جوند کې باران او سیلاب. او په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د لسګونو کسانو شهادت. لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 کال د چنګاښ 15مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اوبو انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور په پکتیکا ولایت کې د پلټوني بند پروژې د چارو له بهیر څخه د لیدنې پر مهال د دې بند د رغنیزو چارو پر چټکتیا ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې پلټوني بند به د چارو تر بشپړېدو وروسته د 25 میلیون متره مکعب اوبو د زیرمه کولو او د نږدې 1 میګاواټ برېښنا تولید وړتیا ولري. د ننګرهار ولایت په ګوشتي، لالې پورې، نازیانو، مومندري او شیوي ولسوالۍ کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله 2 ماشومانو ژوند بایللی. 15,000 جریبه کرنیزه ځمکه سربیره، 280 کورونه هم تخریب سوي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایاتو اوریدلو وزارت وایي چې معتصبینو یې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ په بدو کې د ورکړې مخه نیولې. د یاد وزارت په وینا دغه نجلۍ د قضیې د خلاصون په موخه د مقتول کورنۍ ته ورکول کېده. د کډوالو او بیرته راڅرېدونکو چارو وزارت وایي چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو 20 افغانان آزاد او هیواد ته راستانه سول. د وزارت په وینا آزاد سوي افغانان د قانوني اسنادو د لرلو سربیره نیول سوي وه. او په پای کې سره له دې چې منځګړی په غزه تړانګه کې د اوربند هڅه کوي، خو صهیونیستي رژیم پر یاده تړانګه خپله بریدونو ته زور ورکړی چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان شهیدان شوي دي. دغه راز الجزیرې د بنیامین نتنیاهو دفتر له قوله خبر ورکړی چې دغه رژیم یکشنبه له حماس سره د مذاکراتو لپاره خپل ټیم د قطر پلازمینې دوحې ته استوي. غزه کې د اوربند طرحه د امریکا له لورې وړاندې سوي چې له مخې به یا د تړانګه کې 60 ورځې اوربند ټینګ سي. له عملتیا مو مننه.